په پکتیکا او جوزجان ولایتونو کې د برېښنا نوې پروژې پلي کیږي. د داخلي برېښنا د ظرفیت لوړولو په موخه د اوبو او برېښنا وزارت له لوري په دغه ولایتونو کې د برېښنا د تولید نوې درې پروژې پیل کیږي چې په نږدې راتلونکي کې به د داوطلبۍ له لارې داخلي شرکتونو ته ورکړل شي. د برېښنا وزارت مسؤلین وایي چې دغه نوې پروژې به هغه داخلي شرکت ته ورکړي چې په ښه کیفیت سره کارونه ترسره کړي. سرمایه‌گذاران محترم داخلی و خارجی میتونن از وبسایت‌ها و توییتر رسمی وزارت انرژی و اسنادهای داوطلبی پروژه را بگیرن و بعد از مراحل تکمیل پروژه، مراحل تدارکاتی پروژه تکمیل شد، پروژه پکتیکای ما 6 تا 8 ماه برش وقت در نظر گرفته شود که پروژه تکمیل شود و ولسوالی های خماب و قرقین بعد از مراحل تدارکاتی خلاص شد در ظرف 2 سال ان شاء الله پروژه تمام میشه. د اوبو برېښنا وزارت مسؤلین وایي چې په اوسنی عصر کې برېښنا د بشري ټولنو له مهمو اړتیاوو څخه ده او د دوی هڅې د دې ترڅو د هیواد ټولو سیمو لپاره داخلي تولیدي برېښنا چمتو او د برېښنا تولیدي فابریکې جوړې کړي. په هر سړي و برق ته ضرورت دی. برق په ملک د آبادولو د ملک یو ډېر ښه شی دی او بیا د هر سړي ضرورت ورته شته و دې برق ده. صنعت په برق باندې کېږي. تقریبا اوس په کابل کې 4.5 فابریکې دي. د اوبو برېښنا وزارت مسؤلینو وویل چې څو کلونه وړاندې د یو مرستندوی هیواد په مالی ملاتړ سره د میدان وردګ ولایت د چک د برېښنا فابریکې زاړه توربینونه په دې موخه وایستل شول چې پر ځای به یې نوي توربینونه نصب کړي. په هیواد کې د سیاسي بدلونونو له امله د هغه مرستندوی هیواد فني انجینران تللي او دغه پروژه نیمه کاره پاتې ده. د برېښنا وزارت ژمنه وکړه چې ډېر ژر به د چک د برېښنا د تولیدي فابریکې د جوړولو چارې پیل کړي. دا بعضې قراردادونه خارجیانو سره سوي دي. موږ یو دا ده چې هغه موږ ته دلته کسان تربیه نه کړي. کله چې یا قرارداد فسخه شي یا څه خبره راشي یا تحول راشي لکه دا اوس هغه ولاړ شي بیا دا په ځای باندې پاتې وي. نو دغه نقص راغلی. نور د دولت دې ته اماده ده چې هغه ولګوي د هغې دپاره بودیجه پیدا کوي. مشکل نشته. پر دې موږ غور کوو د مالیې وزارت سره خبره کوو و تاسو ته بودیجه منظوروو بیا پر دې باندې کار شروع کړي. د هغو حیاتي وشي مو ټوله کړې ده. په تیرو کلونو کې د برېښنا د داخلي تولید لپاره د پام وړ کار نه دی ترسره شوی او تر ډیره د هیواد برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه په لوړه بیه اخیستل کیږي. خلک هیلهمند دي چې د هیواد له اوبو مناسبه ګټه پورته شي، نوې بندونه او د برېښنا د تولید فابریکې دې جوړې شي ترڅو افغانستان د برېښنا له اړخه په ځان بسیا شي.